السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زم تاسو حسن شاهد یو ځل بیا د پښتو ټیک یوټیوب چینل تاسو په خدمت کې حاضر یم. حکومتګرو په نن وړي کې مساسو لپاره یو داسې د کمال اپلیکیشن راوړی دی چې په دې اپلیکیشن کې تاسو ډیر زیات په اسانه طریقه باندې کولای شئ چې تاسو به د کې سلو مو ویډیو جوړ کړئ. یعنی تاسو کله ټیک ټاک ته لپاره ویډیو جوړوي نو تاسو سلو موشن په دې کې ډیر زیات په اسانه طریقه باندې جوړولای شئ. یعنی که تاسو په ټیک ټاک کې په خپل ټیک ټاک کې کوم خپل سیټینګ وي باغ باندې سلو موشن جوړ کړئ هغه ډیر زیات مطلب صحیح نه راځي او داسې بلر غونته راځي. نو که تاسو عام ویډیو جوړ کړئ به تاسو په دې اپلیکیشن کې هغه نه سلو موشن جوړ کړئ نو هغه به بالکل ډیر زیات زبردست او ډیر زیات حیران کوونکی راشي. ورسره که تاسو خپل ویډیو کټ کوئ هغه اپشن تاسو ته هم په دې اپلیکیشن کې ملاويږي. او که تاسو خپل ویډیو ریوس کوئ یعنی تاسو د خپل لاس نه موبایل گزار کړئ یا هر یو څه تاسو گزار کړئ او کله هم تاسو هغه په دې اپشن باندې هغه ویډیو ریوس کړئ نو هغه موبایل به واپس تاسو لاس له راځي. ورسره په دې کې تاسو په ویډیو باندې حواس هم بندول شي. یعنی په دې کې دغه شان ډیر زیات سیټینګونه دي په دې اپلیکیشن کې. خو زه به تاسو ته کوم سیټینګ هایم هغه سلو موشن دی چې تاسو دې اپلیکیشن باندې څنګه سلو موشن جوړولای شئ. نو دغه ټول طریقه بالکل سټیپ بای سټیپ تاسو ته خایم. ور دې نه مخکې تر اوسه پورې تاسو زموږ چینل پښتو ټیک نه سبسکرایب کړئ دا ضرور سبسکرایب کړئ او زموږ د فیسبوک پیج ځان سره هم لایک کړئ او دا ویډیو د خپل مرګرو سره ضرور شیر کړئ. د دې اپلیکیشن لینک په یوټیوب کې تاسو ته په ډسکرپشن کې میلاو شي او کومل ګری چې فیسبوک کې زموږ ویډیو ګوري د ویډیو د پاسه اعلان به تاسو ته لینک میلاو شي. سمپل هم دغه لینک تاسو د اپلیکیشن په خپل موبایل کې ډاونلوډ کولای شئ. کله چې هم د اپلیکیشن تاسو په خپل موبایل کې ډاونلوډ کو او تاسو انسټال کو نو سمپل تاسو وسو کوي تاسو بدلته په سلو موشن ویډیو په دې اپشن باندې کلیک واخلئ. کله چې هم تاسو په دې باندې کلیک کړئ نو اتوماتیکلی دلته بس تاسو ګیلری اوپن شي. تاسو په خپل ګیلری کې هغه ویډیو راواخلئ کوم چې تاسو ایډیټ کول غواړئ. نو زه به سمپل لته یو ویډیو خپل سلیکټ کم نو تاسو تخکاری خپل ویډیو دلته سلیکټ کړه. په دې کې تاسو ډیر زیات په اسانه طریقه باندې کولای شئ چې خپل ویډیو نه سلو موشن جوړ کړئ. تاسو تخکاری د تاسو دلته تاسو یو پوینټ درکړئ کله تاسو دې سایت ته تاسو بوزئ نو تاسو ویډیو به مطلب پاست کیږي تاسو ویډیو به په سپیډ کې کیږي بیا او تاسو مطلب دې سایت ته تاسو بوزئ نو تاسو ویډیو نه سلو موشن جوړیږي. مطلب دا ویډیو پلی کوم نو تاسو تخکاری چې په دې ویډیو کې زما مطلب زیات سلو موشن نشته نارمل ویډیو ده. نو کو زه وس دلته تاسو ته کم اپشن چې تاسو درکړئ که تاسو دې سایت ته بوزئ نو تاسو تخکاری چې ویډیو به اوس ډیر زیاته په سپیډ کې شي. نو تاسو تخکاری دلته ویډیو چې کم نه تاسو تخکاری ویډیو چې کم نه زموږ سره په سپیډ کې شوله. اوس که مطلب کم چې زموږ سره دلته دا تاسو تخکاری کم پوینټ راځي دې سایت ته بوزم نو ویډیو زما سره اوس ډیر زیاته سلو موشن کې شي. تاسو ته خایم نو تاسو تخکاری ویډیو زموږ سره څومره په سلو موشن کې شوله بلکې تاسو په دې اپلیکیشن باندې سلو موشن جوړ کړئ نو تاسو ویډیو به بالکل نه خرابېږي. او که تاسو په ټیک ټاک کې په خپل اپشن باندې که تاسو سره مطلب آیفون موبایل نشه تاسو سره داسې موبایل چې هغه انډرایډ دی نو باغې کې سلو موشن چې کوم دی نو هغه صحیح نه جوړیږي. که تاسو جوړ هم کوئ خو بیا به داسې بلر راځي او تاسو ویډیو به ډیر زیاته بیکاره راځي. نو که تاسو په دې اپلیکیشن مدد سره دغه سلو موشن جوړوئ نو تاسو ویډیو به ډیر زیاته کلیر راځي. بلکې تاسو ویډیو ریوس کوئ هغه اپشن به زه تاسو ته عام خایم سمپل په دغه اپشن باندې به کلیک واخلئ نو تاسو تخکاری دلته ټولي ویډیوګانې تاسو ته شو شي. بیا به تاسو سو کوئ تاسو په سمپل د دې په مدد سره خپل ویډیو چې کوم دغه تاسو څنګه ریوس کوئ تاسو ویډیو چې کله دلته رااله بیا به سو کوئ بره په دغه ټیک باندې نشان باندې کلیک واخلئ نو دا ویډیو چې کله تاسو سره د دې ځکه نه سیو شول تاسو تخکاری وایي چې تاسو د دې ځکه نه سیو کوئ نو کله چې دا سیو شي دا به بیا په ریوس ویډیو کې راشي. او که مطلب تاسو په دې ویډیو کې مخکې ځئ نو تاسو بیا په دې ویډیو کې په ریوس ځئ. که تاسو د خپل لاس نه موبایل غورځولی وي نو هغه به واپس بیا ستاسو لاس له راځي. تاسو په ټیک ټاک کې دغه رقم ډېرې زیاتې ویډیوګانې لیدلې وي نو هغه تاسو په دې اپشن باندې ډېر زیات په اسانه طریقه باندې جوړولی شي. دا کې هم ډېر زیات د کمال اپشن دی. نو دا ویډیو دلته رااله زه دا ویډیو اوس پلی کوم تاسو ته ښایم. نو تاسو تخکاری بالکل هغه ویډیو چې کم نه پاکي مطلب زمخه طرف ته راتلم کړه چې هغه ما ریوس کړه پاکي زوس پر ریوس باندې زما نو په دغه طریقه باندې تاسو کولی شئ چې په دې اپلیکیشن کې ډیر زیاتې د کمال ویډیوګانې جوړې کړئ. ډیر زیات په اسانه طریقه باندې تاسو په دې اپلیکیشن کې خپل ویډیوګانې ایډیټ کولای شئ. نو خو مرګرو دا د نن ویډیو کو تاسو ویډیو خوشي دا ویډیو د خپل مرګرو سره شیر کړئ او موږ په خپل دعاګانو کې یاد ساتئ. د الله پامان.